که د خپل یو مسلمان ورور یا ملګری په ګناه باندې لیدو له هغه پرده مه پورته کوه. په راز باندې پرده واچوه او مه یې افشا کوه، مه یې رسوا کوه. که داسې وکړې ته به د شیطان ملګری یې، ځکه شیطان غواړي چې هغه رسوا شي. د خلکو ګناهونو باندې پرده اچوه، الله به ستا په ګناهونو پرده واچوي. ځکه که دغه پرده الله له تا هم لرې کړي، خلک به در باندې سلام نه کوي، ځکه ګناه له ټولو انسانانو کیږي. خو نیک انسان هغه دی چې په نورو باندې پرده غوړوي. دغه پرده په هر انسان باندې الله پاک غوړولی او دا د الله پاک فضل او کرم دی. مهرباني ده په انسانانو باندې. که دا پرده د انسانانو له مخې لرې شي، ډېر انسانان به هغسې نه وي چې موږ ته ښکاري. همدې لپاره په نورو پرده غوړوه، الله به په تا پرده غوړوي. که ته د نورو پردې لرې کولو کوشش وکړې، الله به تا رسوا کړي. ډېر انسانان شته چې د نورو انسانانو ګناهونه وویني، اعلان کوي، خلک پرې خبروي، پټې نه ساتي. بله ورځ بیا دی په میدان ولاړي او پرده ترې لرې شوي وي، بیا ګیله کوي چې ولې له ما سره داسې وشول. څنګه چې ته غواړې هغسې له نورو سره تعامل کوه. که ته غواړې عیبونه دې پټي، د خلکو عیبونه مه لوڅوه. که ته غواړې ښه انسان واوسې، نورو سره نیکي کوه. همیشه انسانانو ته ښه نیت لره، انسانانو ته بخښنه کوه. انسانان معذور ګڼه، انسانان عاجزه ګڼه، انسان یې ګڼه. له انسان تېروتنه کېږي، ملایکې نه دي او نه پیغمبران دي. انسانان له هر چا تېروتنه کېږي، او چې تېروتنه ترې کېده، دا فکر کوه چې دا انسان دی، له ما هم دا تېروتنه کېږي. که ته فوقالعاده یې، بیا نورو ته هم فوقالعاده فکر کوه. خو که ته عاجز یې، پوهېږي چې ډېرې نیمګړتیاوې در پکې شته، بیا نورو ته هم په همدغه سترګه ګوره چې نورو کې هم نیمګړتیاوې شته. څنګه معامله چې د له ځان سره خوښوي، دغسې له نورو سره کوه. هم به دې اړیکې بریالۍ وي او هم به ته یو نیک انسان وي. نه به وجدان ته ملامت او نه به د الله پر وړاندې مسؤول یې. السلام علیکم.